نازیه اقبال: څوک حق نه لري چې زما په ژوند کې خبرې وکړي. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې څوک حق نه لري چې د هغې په شخصي ژوند او کورنۍ مسلو کې خبرې وکړي. هغه وایي خلک په ډېرو لویو خلکو پسې تبلیغات کوي او په هغې پسې خبرې کوي، خو زه بیا یوه سندرغاړې یم. نوموړي له BBC سره په خپله مرکه کې وویل چې د هر چا په کور کې ستونزې راځي، همداسې زموږ په کور کې هم ستونزې راغلې وي. هغې زیاته کړه چې ما خپل ژوند تیر کړی دی، خو اوس مې زه هر څه د خپلو بچو لپاره کوم. نازیه اقبال وایي چې زه هنرمنده یم، د نورو خلکو لپاره یم، خو په خپل کور کې او د خپلو بچو لپاره زه یوه مور یم او د هغوی خدمت کوم. همداراز نازیه اقبال خاوند جاوید فضا هم یاده کړه چې په هره کورنۍ کې مسلې راځي او داسې زموږ ترمنځ هم مسلې راغلي وي، خو وایي چې اوس دوی بیرته عادي حالات ته ګرځېدلي دي. همداراز نازیه اقبال وویل چې زه د خلکو په خبرو پسې نه ګرځم او په خپل ټول پام مې خپل هنر، خپلې کورنۍ، خپل ژوند او خپل کلتور او دین ته دی. د یادولو وړ ده چې له پاکستان څخه لندن ته د تګ وروسته د نازیه اقبال د خپل خاوند سره کورنۍ اړیکې خرابې شوې، چې له هغې وروسته د دواړو یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه چې نازیه اقبال له خپل خاوند نه طلاق غواړي او هغه ورته طلاق ورکوي، خو وروسته دواړه په خپله پرېکړه پښیمانه شو. په وینا یې چې له عالمانو یې فتوا ترلاسه کړې ده چې د دوی ترمنځ طلاق نه دی شوی او بیرته یې خپل ګډ ژوند پیل کړی دی.